السلام علیکم ورونو. د نه مخکې د باغ اوسنی حال تاسو تشریح کوم. زه غواړم تاسو بله ویډیو هم ښکاره کړم چې کله موږ د دې باغ پلان تړو. اوسنی حالت د دې باغ دا دی چې پلان ډېر غټ دی، بدون شک چې راتلونکي 10 کاله الا 15 کاله پورې به موږ دلته کار کوو څو پورې دا واقعا ثمر ته ورسیږي. فی الحال الحمدلله 100 جریبه باغ دلته جوړ شوی دی چې په هغه کې 1 جریب گرین هاوس دی، زرها ونې پکې دي او 100 جریبه ټول موږ د ډریپ سیستم جوړ کړی دی. 3 څاګانې دي او دا د کافي شافي دي سره د گرین هاوسونو. دې باغ کې موږ مختلف شیان اوسه پورې ټیسټ کړي دي، که هغه ممپلي دي، انار دي او اوس انګور هم ټیسټ کوو، بدون شک چې مالټې پکې هم ولاړې دي او موږ غواړو چې نور شیان هم ټیسټ کړو څو پورې چې نتیجه ورکوي. د اقتصادي ادرس نه ته ووایم اوسه پورې نتیجه مثبت ده. فی الحال زموږ چون مخکې ډریپ اریګیشن سیستم نو، مصرف هم ډیرو. فی الحال زموږ مصرف د کال $10,000 دی چې هغه کې فی الحال تقریبا $15,000 دا باغ موږ ته راوړي. فقط یو څه نور انویسټمنټ پکار دی چې یو سا شي، نور ګرین هاوسونه شي، نو $10,000 د کال خپل پوره کوي. مکمل دا باغ به سسټینیبل وي، هیڅ نوه نور پیسې به د قمر بنسټ نه ضرورت نه لري. دا زموږ یو پروژه ده، لکه څنګه چې په ننګرهار کې لرو، زموږ هم داسې پلان په قندهار کې و. او بل دا هم تاسو متوجه شئ، دا دلته به ماهیان وي، نو دا کوم ایکو سیستم دلته موږ جوړو چې د هر یو بل سره به کومک کوي. ډېر زر به انشاءالله پیلمرغان راځي، وطني چرګان به وي چې کله ستا خسرخیل ستا کور ته راځي ته کولی شې دلته راشې وطني چرګان واخلې، هغوی ته ذبحه کړې او په مینه محبت ته پوخ کړې، ښې ورته سور کړې، ورته ورې کړې. نو دلته به ته 3 ګټې وکړې. یو به ته یو خیریه بنیاد سپورټ کړې، دغه ستا پیسې به ځي بېرته به کونډو، یتیمان، مساجد، مکتبونو مصرفېږي. دویم به ته خپل خسرخیل ته یو ښه وطني چرګ ورکړې. مطمئن دا ګټه نشي اګنور کولی، 2 ګټې دي په یو کار کې. نو انشاءالله ورونو ما تاسو ته د ننګرهار باغ وښودو. دا د زموږ د لغمان ځمکه ده، 800 جریبه موږ ټوټل نیولې ده، لیکن دی فقط 100 جریبه موږ خړوبه کړې او ډېر زر به انشاءالله نور باندې هم کار کوو. زما ټول خل نه دا تقاضا ده چې په افغانستان کې افغانستان زراعتي ملک دی چې څونه سرمایه‌ګذاري په زراعت کولی شي همدومره ښه ده. خصوصا خیریه بنسټونو تقاضا مې دا ده چې تاسو باید د خپل خیریه کارونه مکمل خودکفا کوئ، تر څو پورې ورځ راشي چې ته زرهاو یتیمانو کفالت کوې د ده نه بغیر چې د یو بل چاته ضرورت لري چا تاسو سره کومک وکړي. او ریشار ته موږ دا شپه هم دلته کړې ده، دا زموږ کټونه پراته دي، شپه مو کړه، ډېر زیات خوند یې وکړو الحمدلله. یعنې چې ریشار ته وایم تقریبا کیدی شي په 12-14 کالو کې زما اولین ځل دی چې زه د اسمان لاندې شپه کومه، ځکه همیشه د کور د ژوند اپارتمان ته شوی دی. نو الحمدلله واقعا خوند یې وکړو. زموږ هغه ګرین هاوسونه دي، تاسو حتما ډرون فوټیج موږ ښکاره کړو. دا سولر تختې دي او غواړو چې انشاءالله دې کال کې 1-2 گرین هاوس نور هم جوړ کړو. کله هم وخت لري لغمان کې راشه، زموږ باغ کتلی شي، که انجینر یې مختلف نور نظریات لري راشه موږ سره شریک کړه، ځکه دا ستاسو شریکه باغ دی، زموږ ستاسو باغ دی، دا د افغانستان د ملت باغ دی. نو څونه چې ستاسو نظریات دلته شریکېږي، انتقادات شریکېږي، نو همدومره بهتروالی دې باغ جوړېږي انشاءالله. آینده پلان زه به لنډ عکس درکړم، دلته به ډېر زر انشاءالله ویلاګانې وي، دلته به اسونه وي، فامیلي ته راتلی شي، فامیلي چکر وهلی شي، دلته به انشاءالله ډېر زر به انیمل پارک وي، ځکه چې دا پلان زموږ غټ دی ورته، خو امکان د بودجې او همچنان نور امکاناتو موږ سلو مخکې ځو څو پورې هر څه امتحان کړو، د نه مخکې چې موږ پیسې مصرف کړو بیا خدای ناسته ټول پروګرام ناکامه شي. او بله خوشخبري هم تاسو درکړم چې دغه منطقه کې شاهي کانال راځي، نه پوهېږم چې کله به رارسېږي، خو دا چې راغی دا ځمکې به ډېرې قیمتي شي. نو که څوک هم غواړي سرمایه‌ګذاري وکړي په ځمکو کې، زما په نظر که هغه د ننګرهار کانال دی، که هغه دلته دی، که همدا نور ولایتونه دي، نو څومره زر چې کولی شي همدومره بهتره وي. جزاک الله خیره.